Yo Sandico, tiene codera, ma la codera, nada di adesso non so. Basta darlo, vieni male, così. Allora, cosa dire? Non mi sciamano ancora! Questa qui non mi rimane, avanti con le proprie fanti! E qua che prese già specchio! La coca dica! मग दाखवा सगळं राजी साधा पाधा खाल्लं की प्लास्टिकची बुटाने याच्या उडी गाडू वडी अगं तर जान मध्ये कार मुझे खादे की न केनो چې کوم سړی په یو خاندان کې او دا په خپل غریبۍ شرمیږي او پیغورې ګڼي که نه دا ټول عمر به ذلیل او خواري او چې کوم کس په غریبۍ باندې کنې فخر ادا کړه او خلکو ته چې الحمدلله موږ عزتمند یو دا د کور دپاره مې عزتمند دي او د بار دپاره نو دا خو ستا سوچ دی دا هغه خو نه دی پته نشته چې اوس د لور د واده نه پټ شو خو څنګه ته په دې جوړه کې که نه بله ویشته لا دې راته راوړې ها وه ځه بیا واچو او که یو دا بوټان بدل که ته هر وخت دغسې چې کوم ځان دې سمبار کړي لکه تعظم سپي سار کې منډه وې دا خو ذلیلې راکړې دي هغه سکرې مړو د هغه نه پاتې شوي مازغه دې راله خراب کړو زه کارونه وکړم خو ستا ښځه پسې وګرځم د خپلې ښځې نه نه دی خبره ماته وایي خدای درته مې وایي چې د مالک جینکۍ به ځان سره را روانې کړم لکه علاګانې به راسره وباسي نو تشه ډینګولې دې را روانه کړې یم تا ته مه ویلې او ته د هغه نه څه خبرې خدای دې کور او نغرې د هغوی وران کړي چې څه پخ کړي دي که نه د دوی خو لږې وریجې او ډېرې ډمامي دقه خوند کوي دا لږې وریجې او ډېرې ډمامې خوند کوي چې دا ډېرې وریجې پخې کړي دا خلک یې په بر بېټو خوري سپې دا خلک پکې مرور شي دا مزه کوي تا ته ما ویلي شپږ کلمې درته په حواله کړي چې دوی ټولو خلکو ته ووایه موږ باندې خو هېڅ نه خوري پرېږده چې په شرمونو خو وشرمېږي که نه د دنیا او په دې ګوتې څه کې الله یې تباه کړه راوړئ به پکې نه ځان سره به ترې نه راوړئ خو نه به سلته به ډکېږي او بس راځي به شرموه مې مه په دې سپینه ګوتې کې به دې راچولې په اوږه باندې به دې راړولې په ټول مالت کې به راپسې خلک خاندي جعفري ته بویم د شکې به راله ډک کړي ته دې وګوره یو خبر درته کوم که د ډاړکو هلکانو سره خبرې کړې وي په ایمان چې حلالومه دي خو ټول بې غیرته دي د وړوکي نه واله د مشرانو پورې پلار یې ماته ټیک نه دا یو شکور خو تو ونیسه که نه چې ښکلې ډک ډک ښکارو داسې چې څنګه وردننه کېږو الا به وباسو داسې به وایو زمانه دا نه کېږي نکري زوجینه کې تنبل وهینه او څنګه به دې ښکارو دوه په دوه روان یو دا هشته ډېر خلک یې مزه کوي درته ویم ګورې که خبر شوم یا راپسې په کلي کې چا آواز وکړو چې یاره خور دی او دا او جعفرې او سیپورې یا هغه بل بړینګن نو قسم په خدای چې حلالوم دي نه الله دې نه کړي نو واده دې نو ولې په واده کې به ستړي مه شي راته کوي نو زه به ورته نه وایم چې خدای دې وبخه خدای دې وبخه خو که د هلکانو سره دې ډانسونه کړي بیا به د سره په هغه ټیم هغوی خو دې تباه شي نو ښځې او سړي یو شان ګډېږي که نه نو څه به کومه ستر کوه ورته وی ما ته خپل رور قهرېږي وی زما رور ډېر غیرتي دی وی قهرېږي راته دا خو کوزې ککه ده یا په مزه خپل زور نه پېږي تا ته اوس د میک اپ څه ضرورت دی زړه ښځې دا خلک به څه وایي ولې زړه نه لرم څه دا وخت خو په ما هم تېر شوی دا په زور رباب چې زړه تر نو وتېړئ که نه چې د دې خوند باندې رامه شي چې خو ډنګا ته دله څوک غوږ نه ږدي بیا خبره واوره جعفر خان څه شو وتي به دې که نه کارونو پسې وتي ما ویل چې یو ټرالۍ خاورې راوړې وې دا کندړې مې ډاکې کړی وې لګزارې م خولې کې ایښې دي شاپسې توبه یخه ورځ چې وار نسوار ولګې نو ډایرکټ به بل خوا مخه کې څونه طاقت یې پکې ستا خو ټول عمر بل خوا مخه ده ته کله په کور کې ناستې بس وکړم غم دې راسه که نه چې کار وکړه ډېر د ښځو مخې له مه راځه صحیح ده د نظرکۍ دي بیا راځم والله خو ته په لشته په ځای نه کښېنې نو څه وکړمه هله ولې چېرته تلې به دا خو ته ورکه شوي وي او پته نشته دی چې چا درله خبر درکړو او راغې وای دا څه کې بیبي نو دا عمر د دې د میک اپ ته یا بچې
ماشومان بیا رانه وتښتي پټي کې بیا ودرېږي کارخانو ته نو مال چې لږ انسان پې جوړ کړمه چې ښکار پلشتې بلې ښې ګډې کې پوزه کې مورلې الله داسې چل به وکړو وایي چې خر د خره کمې که نه وي غوږ یې د پرې کولو چې هغوی ما سره ډانسونه کوي وته چې زما رور هم رادن نه که ښکلې ته هم پکې ګډېږي کوه ډانسونه کوه ډانسونو کې څه ګناه نشته جعفري سم کوه د نور شی پوري خو ما وردن نه که که نه صحیح ده که نه چې هلکان ټول نښې له رادن نه کېږي تا هم پکې رادن نه هلکانو کې نه ورته ویې دا خو اوس نو ولې په ښځو کې د رادن نه کم ته څه ښځې کو سړي رښتیا خبره ده که چې نه تر څو ځلې هم در دننه شوې تر هغې به نه ګډېږي ښه راځه بیا هغه د کور یې روره سروي څنګه سیرې لګولې ګلغوټۍ ډېر بد ونه کړه هسې اریان یم ګوره یو خبره کوم دا یې عزت واده دی ورکه په ړومبي سل ته وګوره جینۍ به په جنس کې ځي څه عجیبه خبره ده راځه کله کله پکې د غیرت کارونه هم خوند کوي داسې نه یم مور خورې تختېدلې دي دا ته اورېدلې نه دي الله یې تباه نه کړه بس دا خو کېږي داسې داسې نه الله وي. دې نصیب د خوب داسې ښه نه جینۍ ده وي. ډېره ښه جینۍ ده تا سره بیخي جوړېده یو. اونه خو بیخي تا سره جوړېده خو بس قسمت یې نه و شوي نو داسې ووایه که نه خدای دې د غالک یا خودي خوکي جینۍ خو دا مټیزه خو د دوی یو پرمپره الله دې تباه نه کړه د هغوی د کور خبره ته د هغوی د حیا ډېره علي په که نه ایمان درته ویل چې بې غیرته خو په څو قسمه خو د جعفر دي خاندان د بې غیرتو په بوی دا مخ او لاس وینځلي زه هم لمبلي دي مړه چپ شه بس دی د جعفري نه دې نه وړولې جعفري خو سم ښه دی څوک ښه دغه دې وې ما بیبي دې سم ښه دي راځه چې ځو یا الله دا خوله لکه څمک الله چوشني کې به جوړوه د چې کله دا شونډه ښکته کړي ټول د کیټاله په پورته کې ورکړل الله توبه ما ته به مرض را پورې کې دا خو ټي بي ده زما مخامخ ټوکري چته کې نو په پوزه سستا څه کار دی نو پوزه نه خوله ته لاس راکومه د قرنګ به یې ورځ ناست یو ما دا شونډه دې څه شوه دا نوي سینګار وکړو میک اپ مې وکړو نکریزې مې پورې کړې ځان له ښه د صنوبر د نکریزو خوشبو ډېره خوښه وه ښه په تمه ورته ناست یم چې اوس به مې سړی راشي په دې کې एकदम ډزې شولې چې څنګه ډزې شوې دغه وخت کې صنوبر کور ته راننوتو چې څنګه راننوتو ایسته ولګېدو چاړه مې یو ساده نه جالم دا نکریزې مې نه دي خېږي ورته یو بله میک اپ دې خرابېږي دومره خواري مې وکړه ته پکې اوښکې څه وڅه دغه ورځ نه مې بس سینګار پیښې د ننه پورې خو دا بس تک ډېره چپرې دی په ما باندې مولي بهن ګور مې نه مه کوو چې دا سینګار راله وکړي په دې چې په ډز ولګېده مړ شو خو ستا خوا نه را رسېدلی وی نو د هېرې په مړ وی دا اوس ته څه همرا له تاړه پوره سینګار ونه کړو تا راله نکریزې نه دي پورې کړي خیال دی دی نکریز نو هلته یو دم یې نیټه کېښوده هلک بار روان دی په تادی منګه کم دی چې لګولي دي ته وویني اوسنی د کان څرنګ د مشرانو خولې ته نه ګوري ته به دا خولګۍ لکه بنده کې کړه بنده بیا کې کړو الله لاس یې راله بیا ستا کړ چې زه دله میکپ خو وکړم بیا ګړېږه که نه پخوا به ودونو کې څونه اتفاق و څونه به ټول وېدېرې ته خلک راټولېدل اوس خو ټول تا ویلي ما ویلي ده ته مه وایه ودته ووایه په واده کې اوس بېلتون خلک راولي نو ته اوس د خلکو غم څه لکې خپل غم وکړه پوزه مې د لاس راکړه وتې دې راله سقا دا په ځای مې میخه لمبولی وی خو چې ته مې نه وی ټینګار کړی دومره دې سقا کړم مې څښا کړې دا مال ټیک نه دی ما عمل ټیک نه دی او ستا که ټیک دی ستا خو سړی ژوندی ډړې دي شمه دی راغله یاره ښځې یاره ښځې زما د مور نه خو دې په ایمان چې پیزول وکړه خو ستا هم دا مطلب دی که نه چې په دې واده کې زه ښایسته ښکارم او دا پکې نه ښکاري دا دې ته څه شي جوړ کړو ته ورته وګوره سار وختي مې سر ته ولاړه وه د مانځه نه مخکې راته ویل خو ماله دې میکپ ونه کړو ویل زه دنه واپس دیر ته ځم د دې جواب وکړم خو ستا نو ته اوس میکپ ته څه لپاره کوې ظالمې په سپینو ډکو باندې کړو ته دا قیسې کوې نو ما شرمې څنګه دا شیشه ښایسته نه ښکارم زویه مور مې ګینې په ایمان چې رېږدم د باندې سړي
دا جنکې به څه وایي ورکه جواب ځکه هغوی میکاپ کوي نو ښایسته ښکاري په موږ خو وخت تېر دی بس یې که نه بس یې که له مورې بس یې که یې زوی نه مې کو نه مې کو خو انګور را باندې زوروره ده الا ما دله وکړو په زور دې کېنولم په زور دې کېنولې ما اله داسې شرارتۍ ښځه ده ته ما پسې په خپله راډلې زما خبره وره او ما ته ویل چې ما له میکاپ وکړه د دې نمبر خو لا پاتې ده ها هغه اوس په دا میکاپ دی نو خیر دی که خیر دی مېل دی نشته ګوره موږ کسبګر یو اورې موږ داسې ښایسته ښکارو چې دا مخونه سره کې په خدای باور وکړه د ځنګل هغه بیزوګر زه په میکاپ نه کوم سړیه خو که تا بل چاته وکتله او ته ما چرماري نه کړې زما نوم بدل که ګورم چې خپل خپلوان مې راشي مورې نو ستړي مشي به ورته نه کوم کې به ورته زویه په جغ کې به ورته کې دا دقه وایي چې لکه اوس بیا شرمېږي که نه چې لکه هسې راشي بل ځای کې مین شي زما نه څه کار دی او دې زه به تاسو ته ومانم یې زویه دې ما ته بله خبره وکړه دې پلاش دې وایي زه تا له نقري ږدم بیا به څه ماله کېدې خو ته رالې اوس زه شرمېږم ځکه چې ستاسو په منځ کې خو زه نه راځېږم نقري دې به ورله کېدي زویه ښه په ډکو منګولو خبره واوره یا سړیه ته خو د مور په مخ کې دا خبرې کې چې میکاپ په نه کې خو که تا ما ته د دې نه پټ وویلې چې شونډې سرې کړه او ما سرې کړې نو تی وینه یا ستا په وینو سرې کړو ته زما خبره وره دا خلک راځي مېلمنو ته ګوره ودرېږي میکاپونه پرېږده جینکې دی هغوی به کوي که نه او بله خبره هغه جعفري مې لېږلې دې ګوند ته به هغه ولاړي سیمې سیمې هغه ته وعده کړي خو سیفور خان نشته پیسه به یې نه پرېږدم نو ما ته څه لویه جعفر خان هم راځي سیفور نشته دی او ته هم بیا سیفور زما نه خبره وره تاسو سړیه پسې وګرځي ما ته پته ده ما ته پته ده کته کندي ته تللی ګوهر دې ځای ته وینا ورته کوم ته هغه ټول چم پاتې شوی دا صحیح ده او کېدی شي هلته تللی مول د لاسه که په جرګه ورشه زه کې سبا سیپور نشته سیپور هلته درې پور وکړل د څه ګورو خدایم بیغ بنیاد وباسه غنیان هلته په شا پاتې شو ټول باران ووال دا خبره ښه ده ښه ګاڼۍ ته تللی و خپل منځ کې خبرې کوي او هلک اواز یې ورته او کنه مړه داسې څنګه خلک څه کوې روزله غوښه پکې وي کنه او پکې ښه مضبوطه غوښه هم پکې ده ښه غټ روجې دي روزله وده ګوره سیفور خان بچي چې د کوره وزینو تپوس کوه د واده ورځې دي هېڅ پته نه لګي پلاره ښه درته پته ده چې د واده سامان کې ما څه پیسې ورکړي دي نور مې کار روزګار نشته او داسې خبره ده چې د خلکو ته خو دنیا ته یې ویلي دي د دې واده دا به دې څه کوي دې روټۍ سره ما ته وګوره بچي څومره زیږو نو شل مې کړی بس دې که نه نور څه وکړم شل دې ګروټۍ دې که نه نو هغه خو پوره قبیلې ته ویلي دي چا ورته ویلي ته دې خبرې نه چا ورته ویلي جعفري په یو خپل باندې لګیا هله جعفر خانه خدای دې پوسین وی وړی که نو ته خپل ځان ته وګوره احتیاط ته وګوره نو بیا خلکو ته دا وایي ورته ووایي چې کوم زموږ خپل خپلوان دي په کور روجې دی یو څوک ورته نه وایي چې یاره دا روجې دی یو سبا دی یو دیو خپله پینډه ګرمه که چې دوی څه وایي نه چې ورشم زویه وخت لږ دی او خبرې ډېرې دي کینې په ناسته خبره وکړې مشوره کې سنت طریقه ده خیر پکې میلاویږي دا جعفر خان نه لکه جعفر خانه چې تا ته ما وی کنه چې په چم ګاونډ کې وایي او څه خبره کوي تا دنیا خبر کړې ده دنیا مې نه خبر کړی عثمان لګیا شوی دی شابړه کلي دیدار آباد دا ګیدړو کلي پنځم کلي کې شتونه کوټ په لار مې ګیر کړ ها دنیا ته وګوره دا میکاپ ولا چوکو یا خدایا پاک اخیره زمانه راته ورته وګوره په مقره جبو ډینګ دی خو صرف جامې چولي دا ولا مورې ته تا اوس شرمېدلې ښځه د سار وختي بستر ته ولاړه وویل ما له میکاپ وکړم ځولې به مې راځي میا خبره ته کوم زویه دا څه کې یم چې شل یې ګرې بخ کړی یو دې کم شو خلک درنه پیجامې وباسي جامې زموږ نه په دې ورځو ځي که نه چې خلک راځي او تا چې کړې ویډیو د خپلو سره کړې خلک وایي چې دا هم د کومه یې راوستې ده دا راله دې په زور سره کړه ښه نو ټالې لکه دا بوربوړی خولټ راکوله تا ورته ډونه ته نه وي ته به مې ورته زیره باندې غلې شوې وه راته ویل ما له به هم نکري ږدي سړی خو راللی تا ورته څنګه ویل چې زه دا ته ټول نه سرې کوم خاوند دی خاوند سړی کوم کې
پرې دا موږ ناجي اقبال کې چټ لګولې ته په کې ټاکره وایي خبره داسې ده دا نه سمدن چې د کې ګډاګانې مړاګانې زبتم ګډه چشمي ولا راکه چشمي دا دیو نظر کار نه کوي دی خو ولا مخاو کا دا ولګو خدای دې ته چړان دا کچ بیا نظر جکی نه مې او کا دی پکا مو ګورې ته پر پردو پلو کړی پردو خود مو کړی کته کې ته دی وادي خالي ته نه ګورې نو شو کوم پکې ها سوکي وایي دا خلک راځي دلته زما خو راشه دی ګونو دې تراشه کم شي کمی هغه ګوره دا غورې راغونډه کا ټوټه راغونډه کا زما چې د زوی واده تا ما سره ګوتې نه دي ښکته کړې ګوتې زما د لور واده دی او ته پیسه او خادي دی پیسه بیا فهم باندې وسانو کنه دا ا دې کورو ده موږ به دا خاجو شه خدای دې بي خو به ته کلو تیم خدا را باندې په زور باندې دا خادي جوړو کړه زما د لورم نه دی خو نه کوی دا پختون نه وکړي غیر شته خلک ته خبره کوم یا بچي ستا په مرګري راځي سکرګنې بد راځي خپل میلمنو ته خو ودرېږه کنه نور پرېږده په تندرې وله زما خدراله ولې بیا بل چا پسې تللی امړه دا وی میک اپ لته لیدا نه ته راغلی لا خدای به راولي وای نو من دا وینه می خود کیږي ما یو ما تمره ویني به خود کېږي تاسو نشئ کولای خپل خزه نه دي خبر کا بچي الله چې څنګه یو ته وګوره د کارون ته وګوره دوی ته کې سبق یې ویلي د خپل خردان ځان وباسي دا انسان خبره ته کومه ته غلېش ته دې کا په بیت کې شپاوه ما ته ته کړکې ته کو کې خود ته پته چې په موبایل چاته پټه کاوه نو خوېږي چې خدایا یو خزه ګوره دا خپل دا شرارت خبره کوي ګوره د امور می لارک به دام نه کوي الله نو پټه کوم نو کورور یې پلان یې خور یې بیا نه دا خو نه مانی سړی واپس تللی ها دا تړل مکه وګورئ دا پرانیستل تکي دا د لاسه کوی زما کور یو ځل وان شوی دی ګوره خزه د ورځ دی وتارینګو یا مرغۍ اله هر ټیم خپل مشمانې کې د خبرو ټیم نه دی سړونه کار والا زلاړه زما جعفر خان بچی ما ته ګوره دنیا ته ویلي دی عثمان دی خدای دې ونه سپېلنې کی دا څه کار نن سبا کې په کورونو کې راکمې رښتې خرابېږي که نه دا صرف د دې یو موبایل ودې کتو حقیقت وای بس خپل جره غونډه کا او د خپل رامنه کا زمونږ په خپل پولیس زما غي سره ټچ موبایل نشته غیله می ساده موبایل ورکړی دی چې زه په ولا صرف میس کال ورکوم اورا چې خزه خراب وي کنه چې شو دیوالونه وته درې کنه او د اوس بنو بیا هم چې کوم خپل حرکت کوي نه دا دې پورې نه چې دقې دې کې نن سبا دا ټیک ټاک مې سٹاک دي او په دې کې دې جنکو الله غشته لکانو پکې الله غشته دا خارخ شي خارخ لګي چې خپل الک پکې ویني خشته پنټونه چولی پټلونه چولی نه پتا دا اور بیا څه کوي دا چې خزه د غیرتی پښتنې کنه د دنیا لکان دی ویني پروا نه دا مخ کې ټي نو هغه ساده زمانه وه ټیویانو کې ساده خلک وو یم چې چنګاریانو لیکلی شئ تا تپوسونه د وختي نه کوم دا ته چېرته لاړ دی ورکه جواب تا خو هم د ځان نه رسمې کونې بلبله جوړه کړې جوړوم به نه د لور مې واده ده یو دنیا دیوده دا سړی چې کوم دی عمر دا خبره کوي چې په موبایل کې کومې ښځې د استعمالي دا غلطي ته په دې خبره کې شپونه مطابقه زه خو یامه چې دا موبایل دی الله ختمې کیو ودې کتو ایس ماغه میک اپ څه شو وای اله وای خدایا دا چا روړی دی دلته دا نیا دی راقسته خیر ته بچي دا په زور عمر انسان شرمولو دا سره دا هم دا عمر تاسو د میک اپ دي څو تام لګا سره کړی دا نه مې دا دې زما میک اپ چا پټ کړو دا یو څه کنه اوس به داجی د سړو خبرو کو کنه د پیاز دی کور نه خالی کړی دی अब سړو ته شي بس ټیک ده ته په کوم اجرا دا دا ژوند دی او هغه کې به کوم شړی کینی چې بیا چې روټه لرا پاسه پیډ له راځي په نو پیندې لبا د پیاز دی کور ته راځي صحیح ده زنانو د پاره د خپل کور کې دا څه کار کوي زنانو لا چې کلم ډوډۍ ورکه چړیا ته خپل غروج ته ولی